السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ شپې ورځم خوشحاله کوم مې به سره پیل کړی وي. یو ځل بیا د هندوستان څخه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل نوی سبسکرایب زما یوټیوب چینل سبسکرایب او ترڅنګ بیل آیکن هم ووایئ ترڅو زما ویډیوګان د هڅه نه مخکې تر تاسو راشي او ترڅنګ ویډیو هرومرو در سره لایک کړئ ترڅو نو نور په ما هم یو څه ورشي. دغه ویډیو ډېره جالبه او خوندوره ویډیو د موبایل کې د کیبورډ پر موبایل لپاره تر ټولو مهم کیبورډ دی. تاسو باید یو په موبایل کې یو ښکلی سمارټ یعنې ښکلی ډیزایني او سټایلي کیبورډ ولرئ. نو لوړ بشه دلته زه د موبایل لپاره دلته ځانګړی فارمټ اول کوم چې کومې ټیک مارکینه ته په وکړل هغه ټول سیټینګونه دي زه په ترتیب سره هر یو درته کوم. تاسو به چک کړئ دغه یو اپلیکیشن دغه یو فارمټ دا به استعمال کړئ. دغه به چې دغه زونته یو کیبورډ یا اپشن ده دا به انتخاب کړئ په کوم سیس کې چې تاسو خپل کیبورډ غواړئ چې ولته سکرین په د موبایل په سکرین پرده شي تروشي لکه مو چې دغه چې لغات لګ پلان ختمه چک دا به انتخاب اډ د فارمټ په دانه به چک لیکو دلته چې کا غواړئ چې ډیلیټ کا پوس سار نه ډیلیټ اپشن ویني په ډیلیټ کلن چوک د ډیلیټ کیږي. نو رو بشه زه دلته یو ژبه ته اډ کوم اسمه انګلیسي ته اډ کړی دی و انګلیسي یونایټډ سټیټ او بل مې داس انګلیسي ته نو اوس یو بل ژبه ته انتخاب پښتو ته انتخاب ما دا یو بل ملټیپلای کیبورډ دا او دا مزه زه درې کیبورډ خو واحد زه هم بل کیبورډ هم استعمالوم. هغه کیبورډ تاسو کولای شئ زما د همدې ویډیو لاندې ډسکرپشن کې به د بلاګر لینک په لینک باندې کلیک وکړئ نو سمدستي به تاسو لوډ شي. دا غیر ځای ته بلاګر څخه دغه یو کیبورډ درته ډاونلوډ کړئ او تاسو استعمال کړئ. دا نو لوډ بشي دغه یو کې پښتو ملیکه دوه تر ټولو د هر رقم تجربه چې تاسو وګورئ په دغه کیبورډ کې شته. خو زه خپل د ډېرې ژبې نه کې اډ کوم عربي اردو انګلیسي داری فارسی او داسې نور ټولې ژبې کې کیدي ټول مو دلته چې پښتو دوه پښتو مې کې انتخاب کوي نه دغه دوه پښتو مې کې انتخاب کوي زه د توخه ما دلته چې ان در عربي چې ورې کې نو وینه دلته ټله دغه ژبې چې تکروري نو تاسو دلته په اړ پرمشن کې تاسو ټول دغه ژبې وته کېټ کولای شئ دا وینه دغه ټول عربیک ژبې دی په کوم کې مو دلته چې څلور ژبې انتخاب کوي. اوس به چې مو ژبې لانګویج ته تاسو او پروفیشنل چک لیکم دا دویم سیټینګ تر سم دویم سیټینګ کې تاسو په مرګ دا سو کې دا کوم اپشن چې مو سلیکټ کړی دا هم دا اپشن به تاسو هم ورته انتخاب کړئ دنه چې کوي ال دله ما سه بیا چې کې تاسو کیبورډ چې یو طرف ته یا پلان کېږي یا ورکی یا بل شي کې نو دا اپشن چې د مو کپاله کړی دا هم دا اپشن به تاسو هم کپاله کوي په خپل موبایل په دې هم د کیبورډ کې. اوس روشه په تیم باندې کلیک وکړئ دا تیم د پلس علامه چې ویني پوس دغه په دانه چې کلیک ویني دلته روشه تاسو کې خواخه ور کې یو تصویر چې تاسو غوړئ چې هغه ورته لکه ځنی پس او تصویر غوړئ یا بل سټایل داسې یو خوري یو تصویر چې تاسو ته په ځړ پوري تاسو خواندر کې به هغه تصویر چې کې زه دلته یو تصویر ته انتخابوم زه دا تصویر چې کوم ور اپلوډ کوم نو دلته یو تصویر د په دانه کلیک کوم چې کوم نو رو بشه دغه تصویر څخه د خپل د کیبورډ کې له دلوري د سیرچ کوي یعنی د سې نګدي کوي او ریا کوي کوم رقم د بیګراوند کې چې تاسو سموي په هغه رقم ته تاسو هم تاسو نو په نیکست باندې به چک کلیک وکړئ دلته به چک د تصویر چې د تاسو څومره لولشن یعنی څومره هغه کوي تیزوي څومره نو دا تاسو پر اړه لري چې سره کوم د تاسو کوي رونه د تصویر ته تاوي کیبورډ څومره ټکی رونه ته غاټ تک کوي زي متوسط اپ کومه نو دوست دا چې کوم دن کومي دام چې ډن کو دلته چک د کیبورډ بارډر چې د بدن د چک اپلای دا اپلای د چپوکل نو دلته به تاسو هغه کیبورډ کې چې شي د تیم به هم برابر شي یو ټیکس کنورژن په دانه به هم کلیک وکړئ د دریام نه د دریام کې به تاسو لور شي کې مې سیټینګ نه چې مو کې کړی د ټول سیټینګ په اور سره به اوس په شه ګارد ټایپینګ د ګارد ټایپینګ ان سره کوم تاسو به دغه الارخونه ته کې چې کوم کیبورډ کې ټکی چې تاسو لیکئ په انګلیسي هغه کیبورډ مناوي به تاسو په لاله تبلیغي نو دا به هم انیبل کې دم چې کني بلکې اوس پروشه وایس ټایپینګ یا کتوسه په انګلیسي سره لکه انګلیسي هم لیکلای نشو او په خپل دا یعنی خبره پکړای شي نو دلته چې وایس میسج ته راوي ولته چې وایس کې ورغږیږي نو سم د سی تاسو لیکل به چې کې په غږیزه باندې چې کې ولته راوي نو تاسو به هم دنه څه خلاص شوی وي نو دا وایس کنډیشن زه په علاوه کپال زه خپل خواخ د کپالوم خپل کوم خودل ته متچک مونږ د پال کړه خو سي تک پال کوم ویډیو هم سګي اوس پروشه دغه پرنشل ډیکشنری په دا کې چې کې تاسو ته کې مخای چې ال لانګویج اند ټوله ژبې د مو چې د درې ژبې ته کې انتخاب کړی د انګلیسي او پښتو بلای چې بلای مهمه بلای انګلیسي مونږ دا چې کې د انتخاب ورته پروشه
دغه هغه نه چې د کیبورډ نه زه وځم د کیبورډ نه چې لوټ شم زه اوس چې کومه زه لیکنه کې کومه اوس مې درته وښیم چې څه رقم ته کیبورډ ده او څه رقم ته لیکل کې کړی کېږي او زبردست لیدل کېږي ښکلی لیدل کېږي که نه کوم سیټینګونه چې موږ تاسو اوس وکړل اوس راځو دلته یو په واتساپ کې زه یو ته داسې یو چاته داسې یو ټکس میسیج لیکمه تر څو وکسمه چې څه رقم ته کېږي دا وایس میسیج دا ټکس میسیج نه کلیک کوم دلته څه کوم زه هغه کیبورډ اکا کیبورډ څه شي کوم زه سلیکټ کوم دا چې سلیکټ کوم اوس پروشه د همچار کسر که نو وینئ دغه کیبورډ څومره ښکلی او غټ ولیدل شو هغه ژبې کې یعنې دلته موږ دا نتیجه کې کړه په دغه انګلیسي داسې زیر کا داسې ګوته لږ ځنډه په نسئ نو دلته ټولې ژبې چې تاسو کې سلیکټ کړئ هغه ټوله کې یعنې وینئ دا موږ ټولې دا ژبې چې کې یعنې پښتو کړو ورته نو دغه پښتو کې زه نن وینئ د تصویر مو لږ متوسط کړی نه نو تاسو هم همدې طریقې سره تاسو کولی شئ که متوسط یې کړئ نو بله پښتو بله پښتو انتخابوم نو بله هم دا رقم ته د کیزه کې د نړۍ رقم ته نشان چې وینئ په دندې چې کلیک کوئ نو تاسو کیبورډ به چا کېږي خپله په انګلیسي او پښتو بډي یا به د همدا انګلیسي لیکل د کلیک کوئ نو تاسو ته به چا کېږي او پښتو لیکل به چا کېږي تکرڅي تاسو به سلیکټ کوئ نو همدې طریقه زه اوس غواړم چې څه ټایپینګ وکړم دغه ډېر زبردست کیبورډ دی خالي صرف دغه وکړئ چې لږ اپوس وایس چې وینئ په وایس نه چې کلیک وکړئ نو تاسو چې کوم غږیږي په هغه هم هغه بڼه به چې تاسو غږ کوئ نو ټول دغه د رقم ته لیدل کېږي نو تاسو د پلس سره مین چې وینئ تاسو هر څه نه خلاص چې یا انټر ووایئ یا ورته سلش لامه ووایئ چې یا شفټ ونڅئ چې تاسو هغه کوم بله ژبه انتخاب دلته ټولې ژبې دا لیکل چې لیدل کېږي ټول دغه یو رقم ته لیکي ټول دغه پښتو لیکل په زبردست باندې تاسو لیکي لکه ټول دلته مو چې ولیکل ټول باید په ګډه سره جوړ کړو دلته زه یو ټایپینګ یو څو کلمات لیکمه د پره د کیبورډ کې زه تاسو ته وړم دغه کیبورډ ډېر خوندور کیبورډ دی یو څو ورځې به لږ د کیبورډ ټایپینګ سره به لږ تکلیف لرئ مثلا لیکلی به نه شئ لږ به تاسو یوه ټکي چې به درنه کې ورک وي مثلا غن شو پې شو کاپ شو الف شو داسې خو که یو ځل یوه جماد به یوه ځل د یوې اونۍ دپاره استعمال کړو نو ډېر نو دلته یو ټول باید په ګډه سره جوړ افغانستان کړو نو دغه چکې ټکس نو روبې شي دلته د مهمه ځانګړتیا دغه ده چې زه کله ور استعمالوم چې دلته د ایمو چې دي دا ډېر غټې ډېرې لري دا دومره زبردست ایمو لري چې کیسې څه کوي دلته به خپله دغه نه سامسنګ کیبورډ لري نه ملټیپلای کیبورډ لري خو همدا کیبورډ یې لري وینئ دا څومره یې ښکلې ښکلې ځانګړنې او سټیکر یې لري چې دغه تاسو څه کې استعمالولی شئ په کیبورډ کې ترې استفاده کولی شئ په چاټ کې تاسو وړئ نو دا ویډیو وه هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي یو څه هم ترې زده کړي وي نو دغه نه دا به څه رقم ده تاسو په دغه کیبورډ کې به تاسو ورولئ به په همدا کې یو نشان وینئ دغه وزرګه زه یې ته وښیم دغه کې دغه کیز یو نشان دغه نړۍ سره په څنګ کې دا نشان د کلیک دغه زه چې دغه په دندې داسې کلیک وانسئ داسې لګوته دلته چې داسې جې نو دلته چک کې دا وایم چې ټولې دې ته روشي نو دلته ټولې د سامسنګ کیبورډ نه ډېر ښکلې ښکلې ځانګړنې لري او د ملټیپلای د کیبورډ نه د زه پخواني موږ تاسو زیاتره استعمالوو نو دا پخواني کیبورډ چې کوم په نړۍ کې استعمالېږي دغه ملټیپلای کیبورډ شو سامسنګ کیبورډ شو او داسې نور کیبورډونه د ټولو کیبورډونو نه دغه یو کیبورډ ډېر استعمال شوی ده او ډېر کاروونکي هم لري او ډېر ډاونلوډ شوی هم دی نو دغه ویډیو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک او ترڅنګ یې چینل سبسکرایب کړه او د بیل آیکن هرومرو ووایئ تر څو زما نوره ویډیوګانو ته هر څه مخکې تر تاسو در ورسېږي د بلې ویډیو لپاره چې راځم د اوس لپاره د خدای په امان